ګرانو ډاکټر صاحبانو په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاستئ. زه ډاکټر کفایت الله امانی یم او نن د اناټومي او فزیالوژي په څلورم درس بحث کوو. په دریم درس کې موږ د بدن په اجوافو خبرې کړې وي. په ننني درس کې به موږ د بدن په حوصلې ناحیې ویشنه باندې بحث وکړو. د بدن او حوصلې ناحیې ویشنه چې دا په دوه ډوله ترسره کیږي یا په دوه ډوله سره چې دی ترسره شوی دی. یو ته کوادرانټس ویل کیږي او بل ته چې دی ریجنز ویل کیږي. نو له دې څخه به موږ لومړی په کوادرانټس ویشنه باندې چې دی غږیږو. د کوادرانټس ویشنه چې دا د یو عمودي او د یو افقي خط یا لیکې په واسطه باندې چې دی ترسره کیږي. په دې ویشنه کې چې دی بدني حوصلې ساحه د مختلفو موخو یا د تشخیص لپاره یا د عملیات لپاره او د نورو موخو لپاره چې دی په لاندې څلورو ناحیو باندې چې دی ویشل شوې ده. یو ته رایټ اپر کوادرانټ ویل کیږي یا آر یو کیو چې دی دا یو پر څلور ښي طرف پورته برخه ته چې دی رایټ اپر کوادرانټ ویل کیږي. بل ته لیفت اپر کوادرانټ ویل کیږي یا یو پر څلور چپ طرف پورته برخه. بله ناحیه یا بله برخه چې دا هغه رایټ لوور کوادرانټ دی یا یو پر څلور ښي طرف ښکته برخه. او بل چې دی لیفت لوور کوادرانټ دی یا یو پر څلور چپ طرف ښکته برخه. دا چې دی د کوادرانټ ویشنه ده چې دا موږ سره په ځینو تشخیصونو کې د ځینو ناروغیو او د جراحي عملیاتونو کې چې دی موږ سره دغه ویشنه مرسته کوي. دوهمه ویشنه چې دا هغه ریجنز ویشنه ده چې دا ویشنه چې دی د دوو افقي او د دوو عمودي خطونو یا لیکو په واسطه باندې چې دی ترسره کیږي. او د دغه دوه عمودي او دوه افقي خطونو په واسطه چې دی بدني حوصلې ساحه چې ده په 9 ناحیو باندې چې دی په 9 کوچنیو ناحیو باندې چې دی ویشل کیږي. یو ته ویل کیږي رایټ هایپوکانډریک ریجن چې په دې کې موږ سره ځیګر، ګال بلیډر یا تریخې، ښي پښتورګي، همدارنګه کوچنۍ کولمې چې دی موجود دي. دوهم ریجن په دې کې چې دی اپیګاسټریک ریجن دی. اپیګاسټریک ریجن کې موږ سره چې دا معده ده، همدارنګه ځیګر دی، پانکراس دی، ډوډینم یا د کوچنیو کولمو لومړۍ برخه، همدارنګه سپلین یا تورې او ادرینل غدوات چې دی په دغه ریجن کې موجود دي. دریم چې دی هغه لیفت هایپوکانډریک ریجن دی. لیفت هایپوکانډریک ریجن کې د توري یو اندازه برخه، همدارنګه د کولون چې دی دا د غټو کولمو یو برخه ده، همدارنګه چپ پښتورګي او د پانکراس یو اندازه برخه شامله ده. څلورم چې دی هغه رایټ لومبر ریجن دی چې په دې کې موږ سره هم د ګال بلیډر یا تریخ یو اندازه برخه، د ځیګر یو برخه او د ښي طرف کولون چې دی شامل دی. پنځم چې دی هغه امبلیکل ریجن دی چې په دې کې موږ سره امبلیکس یا نوم شامل دی، همدارنګه د کوچنیو کولمو ځینې برخې او ډوډینم ځینې برخه چې دی په دې کې شامله ده په دې ریجن کې. شپږم چې دی هغه لیفت لومبر ریجن دی چې په دې کې موږ سره ډیسینډینګ کولون چې دا هم د غټو کولمو یو برخه ده، د کولون یو برخه ده او چپ پښتورګي چې دی شامل دی. اووم ریجن چې دی هغه ته ویل کېږي رایټ ایلیاک ریجن دی چې په دې کې موږ سره اپنډکس او سیکوم چې دی شامل دی. سیکوم د غټو کولمو لومړۍ برخه چې دی هغه سیکوم ده چې دا په رایټ ایلیاک ریجن کې دا شامل دی. اتم چې دی هغه هایپوګاسټریک ریجن دی چې په دې کې موږ سره یورینری بلډر یا مثانه ده، سیګمویډ کولون چې دی دام د کولون یو برخه ده او د خزینه تناسلي سیستم غړي چې دی په دغه ساحه کې چې دی شامل دي. نهم چې دی هغه لیفت ایلیاک ریجن دی چې په دې کې ډیسینډینګ کولون او سیګمویډ کولون چې دی شامل دي. نو دا د اناټومي او فزیالوژي د لومړي فصل درس چې تاسو ته وړاندې کوي. انشاءالله په دوهم فصل کې به موږ په حجره باندې بحث کوو.